د چیلي هېواد له ساحلونو څخه لرې د ارام سمندر خاص په دې ساحه کې چې شاوخوا یې یوازې ژورې اوبه دي. د سمندر په دې برخه کې یو ټاپو شتون لري چې د ایسټر آیلینډ په نوم مشهور دی. خو د دې ټاپو شهرت یوازې په ارام سمندر کې د تنهایی له امله نه دی، بلکې دا ټاپو په سلګونو له ډېرو ډبرو څخه جوړې شوې مجسمې لري. خو آخر د زرګونو په تعداد لرلو سره دا مجسمې جوړې کړې چا دي؟ سید کریم ربزی درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایي. دوستانو، په کال 1820 کې یعنې له نن څخه شاوخوا 300 کاله دمخه یو اروپایي ایکسپلورر جیکوب روګوین په خپله کښتۍ کې پر مخ وړاندې روان و، خو په غلطۍ سره همدې ټاپو ته ورسېد. دې ټاپو ته په نږدې کېدو سره جیکوب دا حیرانوونکې مجسمې ولیدې چې په ډېر مهارت سره له تیږو څخه جوړې کړل شوې وې. دا منظر جیکوب ته ډېر حیرانوونکی ښکاره شو او پر دې ټاپو یې لا زیاتې څېړنې شروع کړې. دا ښکاره شوه چې ټاپو یوازې یو څو مجسمې نه بلکې په سلګونو مجسمې لري چې په دې کې ځینې ولاړې او ځینې په ځمکه لوېدلې وې. په کومه ورځ چې یاد ایکسپلورر د دې ټاپو ته راغلی و، هغه ورځ د ایسټر سنډې وه. له همدې امله پرې د ایسټر آیلینډ نوم هم کېښودل شو. په هغه وخت کې په دې ټاپو کې په ډېر کم شمېر خلک اوسېدل، خو دا مجسمې چا څه وخت او د څه لپاره جوړې کړې وې همدې خلکو ته هم نه وه معلومه. له همدې ورځې راهیسې دې ټاپو ته د لرغونپوهانو او څېړونکو د ورتګ سلسله شروع شوه. ځینې خلک یوازې د دې حیرانوونکو ټاپو لیدلو ته راتلل او ځینې په ټاپو کې د مجسمو د رازونو پلټلو لپاره. له تېرو 300 کلونو راهیسې لرغونپوهان د دې رازونو معلومولو لپاره خورا نږدې شوي وو. ایسټر ټاپو په ارام سمندر کې دومره یوازې دی چې تر ټولو نږدې ګاونډي ټاپو پیټکین پرې 2075 کیلومتره لرې دی، په داسې حال کې چې له چیلي هېواد څخه 3512 کیلومتره لرې دی. خو د نن سبا په دور کې دې ټاپو ته تګ یوازې په الوتکه کې ممکن دی چې له چیلي څخه تر ټاپو پورې د الوتکې پرواز تر 50 ساعتونو وخت نیسي. د یو عام ښار په څیر لوی دې ټاپو کې نږدې تر 1000 پورې داسې لوی مجسمې شتون لري چې د موی په نوم یادېږي. په دې مجسمو کې ځینې سترګې لري او ځینې بغیر له سترګو څخه جوړ کړل شوي دي. د یوې څېړنې مطابق دا مجسمې په 14مه سلیزه کې جوړې شوې دي، یعنې له نن څخه نږدې 200 کاله دمخه. ځینې مجسمې د سمندر غاړې ته په بشپړ ډول درول شوې، خو د ځینو یوازې سرونه ښکارېدو وړ دي. خو په 2012 کال کې د پلټنو وروسته معلومه شوه چې یوازې د دوی مخونه نه بلکې په بشپړ جوړښت لري، خو په ځمکه کې دفن کړل شوي دي. په دې کې تر ټولو د لوړ قد مجسمې لوړوالی 33 فوټه کېږي، چې دا اوږدوالی د یو مسافر وړونکي بس سره سمیږي چې وزن یې 90,000 کیلو کېږي، چې یوازې یې د بې ځایه کولو لپاره تر 500 نفرو کار اخیستل کېده. تر ټولو زیاته د حیرانتیا خبره هلته ښکاره شوه چې یوه داسې مجسمه وموندل شوه چې تر جوړېدو مخکې پرېښودل شوې وه. د دې مجسمې اوږدوالی 70 فوټه کېږي چې تر جوړېدو وروسته به یې وزن تر 300 ټنه رسېده. د تیږو له تراش کولو څخه مجسمه جوړول، په ځانګړې توګه دومره لوی او وزني مجسمې جوړول او بیا د ټاپو له یوې برخې څخه تر بلې برخې وړل او ودرول، دا یو داسې چیلنج دی چې د انسانانو د وس خبره نه ښکارېده. تر سلګونو کلونو دا باور کېده چې دا مجسمې فضایي مخلوقاتو جوړې کړې، خو د عصري ټکنالوژۍ پر مټ دا نظریات ټول غلط ثابت شول، ځکه لرغونپوهانو ته داسې ثبوتونه په لاس ورغلل چې دا یې معلومه کړه چې د مجسمو جوړول په همدې ټاپو کې د اور غورځوونکو یا آتشفشانۍ ډبرو څخه جوړې کړل شوي دي، یعنې دا کار یې په همدې ټاپو کې ترسره کړی دی. د څېړونکو له قوله د یوې مجسمې په بشپړ ډول جوړېدو کې به له 12 مزدورانو څخه کار اخیستل کېده، چې تر 1 کال پورې به یې په یوه مجسمه جوړولو کې وخت تېروه. یوه پوښتنه چې دوی هم حیران کړي وو هغه دا وه چې دومره لوی او وزن لرونکې مجسمې څنګه له خپل اصلي ځای څخه څو کیلومتره لرې د ټاپو بدل ځای ته وړې، په داسې حال کې چې د یوې مجسمې وزن له 14 پلانو سره برابرېږي. د دې معلومولو لپاره د ډېرو مجسمو معاینات ترسره کړل شول. دا معلومه شوه چې دا مجسمې له یو ځای څخه تر بل ځای د ولاړې په حالت کې وړل کېدې. ماهرینو دا منله چې مجسمه به یې په رسیو تړله او په قرار به یې مخ په وړاندې وړله. د دې خبرې ثابتولو لپاره دوی له کانکریټو څخه یوه مجسمه جوړه کړه او له دریو خواو څخه یې رسۍ پرې راتاو کړه او مخ په وړاندې حرکت ورکړ. دوی په ډېره ساده توګه په دریو رسیو باندې د مجسمې تر تړلو وروسته
ښی او چپې خواته د زنګولو په واسطه مخ په وړاندې و. له دې دا معلومه شوه چې په ایسټر ټاپو کې د مجسمو ترانسپورټ په دې طریقه ترسره کېده. خو اوس دا معلومول پاتې وو چې آخر دا خلک وو څوک چې تر زره پورې دا حیرانوونکې مجسمې یې جوړې کړې دي. د یوې څېړنې مطابق په راپا نوي یا ایسټر آیلنډ کې 18,000 خلک اوسېدل. د پولینیشن په نوم دا خلک په کال 300 کې دلته راغلي وو، یعنې له نن څخه 1800 کاله مخکې. په حیرانتیا سره هغه وخت کې دا ټاپو داسې نه ښکارېده، بلکې هغه وخت کې دا ټاپو په یو ګڼ ځنګل پوښل شوی و چې د مختلفو ونو ثبوتونه هم پکې موندل شوي. خو د نفوس زیاتوالي او د ځمکې کموالي له امله دا خلک په دې ټاپو کې په تنګ شوي وو. دوی له همدې ځمکې د کرکلي په واسطه همدلته ژوند کاوه. خو لکه څنګه چې د ځمکې په کرلو کې حاصل په کمېدو راغی، له همدې امله د دې ټاپو خلک له لوږې سره مخ شول. یو وخت د لوږې دا خلک دې ته مجبور کړل چې له یو بل سره په جنګ شي. په ټاپو کې داسې هډوکي موندل شوي چې د زخمونو نښانې پرې دا د دې خبرې ثبوتونه وړاندې کوي چې دلته عامې جګړې شوې چې تر ډیره پکې ښځې په نښه شوې وې. د جګړې له امله د ښځو په تعداد کې د کموالي له امله په دې ټاپو کې د خلکو نفوس کم شو او اخر هغه په کمه اندازه پاتې خلک هم له دې ټاپو څخه ځان ایستلو ته مجبور کړل. هیله ده زما دا ویډیو مو هم خوښه شوې وي. که داسې وي له خپلو دوستانو سره یې هم شریک کړئ.